وکړ شکر ډېر شروع کړي دا وایه چې ماله خدای پاک څه راکړي دي بغیر سوال یې راکړي موږ ډېر څیزونه نه دي غوښتي تاسو ښه موسم غوښتی دی تاسو ته خدای ته ژړلي دي چې یا الله نن لمر کې او نن باران کې او نن دا مې ښه کې روزانه موږ ښیو د چا بچي روږ شي او ده ته پته لګي 3 ورځو کې به مړ شي چې ماشوم روږ شي سړي نه ده ته پته ولګي چې دا 14 کاله خو ما ته داسې کیس نه راغلی چې زوی مې روږ شو ماشوم پته لیک وین ته پروت دی که نیر کې پرېوته که چېرته ګاډي والي دی دومره ټینشن یي الله دې بچانه راوړي موږ شکر وباسو چې ما بچی نن کور دی سهار راپاڅېدم په سترګو باندې روغ یم سهار راپاڅېدم چبه مې خبرې کوي ګونګان یم سهار راپاڅېدم کوڼ نه یم په خپو شل نه یم موږ چې ته شکر وکړې دی یا الله نن زما لاسونه کار کوي زما بندونه کار کوي زما سترګې کار کوي زما ژبه کار کوي نو زمونږ ډېر څیزونه خدای موږ ته راکړي دي بغیر سواله دویم دا زموږ د حیثیت نه زیات راکړی موږ څه حیثیت دی موږ په الله باندې څه موټ خرڅ کړي دي چې شابه که موږ ته نن موسم ښه که او نن پیسې ډېرې که او کمې که او ډوډۍ راکړه او میوې راکړه موږ څه ورکړي خدای ته او چې څه غواړو د هغې نه زیات راکړي شکر وباسئ شکر سره به خوشحاله که چا شکر وکړو خوشحالېږي به دنیا کې به مخ کېږي آخرت او که ناشکري کې کله داسې وایي چاته وایي کاروبار څنګه دی قبلې تشهید دی دا خو ناشکري ده خلک به یا الله ډېر شکر دی شکر دی الحمدلله او بیګا مې خوب هم کړی دی خوب هم راغی سهار مې ښځه جمده وه مړه نه وه شکر دی بچي مې شته روغ شوي نه دي لیونی نه یم سم یم ایماندار یم کافر نه یم موږ شکر نه وباسو الله دې موږ شکر ګزار کړي په شکر کې خوشحالي ده په بنګلو او په سپینو سرو سپینو کې نشته دا چې لیکلي کې یو کار دپاره سړی طلاق شرط کې یو کار ونه کې طلاق به راځي او راځي به که داسې ووایي چې زه به سبا تا ته د یو واده له درځم قسم دی او که در نه لرم ښځه مې طلاقه ده نو مې طلاقه ده چې ور نه شي سبا به زه د ډوډۍ خورم د غنمو یا او کوم نه خوړل طلاق دی دا خو ته طلاق دی طلاق شرط سره راځي دا چې لیکلي په غسل کې غړغړې پاتې شي نو غسل کېږي او کېږي او ښه کار دا چې غړغړې وکړه دا سنت دی یو غړغړې وي چې مبالغه ورته وي په مزمزه کې یو خوله کې اوبه اچول دی نو خوله کې اوبه اچول فرض دی دا اهم شی دی هندوان غسل نه کوي د جنابت او انګریزان هم چې ښځې ته نږدې شي به ټایلټ پیپر باندې ځان پاک کړي هسې لامبي د هغه له چته ځي یا ضرورت وي خو د هغه جنابت نه کوي غسل د جنابت د اسلام په غټو فرایضو کې دی غسل دې ته و چې د سر نه خپو پورې به بدن توبه واچي نو بدن کې خوله او پوز هم داخله ده زموږ په مذهب کې او په نورو کې نو خوله کې اوبه واچوې بس یو ځل فرض او 3 ځلې سنت او دا غړغړې دا پکې ثواب دی او سنت دی او په روژه کې غړغړې نشته غسل یې شوی دی کمترې ساتل څنګه دی پلار مې دا کاروبار کې که څه کوي نو کاروبار خو کولی شي د مارغانو او کمترې ساتل روا دي چې ته پرې ظلم نه کوې او داسې مارغه وي چې ته پرېږدې او واپس راځي په خپله او ځي او راځي عادت وي راځي نو ساتلی شي د دې شوق ډېر مه کوې د ښکار او د کمترو ځکه دا دنیا خو ډېر لوی حکمت دپاره پیدا ده هس ښه جنګی یې جنګول د څاروو د مارغانو ګناه ده دا ښه کار نه دی او هسې ساتلی شي داسې مارغه چې عادتېږي هغه په خپله الوزي چکر هم وایي بیا راشي خو خیال به یې ساتي به تاسو د کافر کلچر د هغې جامې د هغې ډکټیشن د هغې د نقل د هغې په شان کېدو باندې فخر مه کوئ والد صاحب ته مې یو افسر وایي چې زما زوی پبلک سکول کې داخل و وایي چې زما زوی انګریزي زده کړي خیر دی که انګریز هم شي خیر دی شیخ صاحب ډېر خفه شو ناست و یو ځای کې ډېر زیات خفه شو چې تاسو د زوی د انګریزۍ زده کولو غم شته او د ایمان غم داسې نشته خدای پاک باندې سرمن وباسي یعنې زما زوی خیر دی که کفر کې لوم شو او چې انګریزي زده کړي د انګریزي د هغې او دسماتې به مو خورئ هسې وایي انګریزي به مو زده کوم او کلک مؤمن به دا نه شي ویلی دونه بې غیرته شوې دا چې لیکلي یوسف علیه السلام واقع موږ اورېدلې ده خو د مور ذکر یې نشته مور یې مړه شوې او یعقوب علیه السلام بل واده کړی د یو بیبي نه 2 زامن و یوسف علیه السلام او بنیامین او د بلې بیبي نه 10 زامن و 11 ټول نو دا 2 نور د بلې بیبي نه مور یې مړه شوې دی یې ترور وه
دا چا لیکلي زه یو پریشانۍ کې مبتلا یم دعا درکړه دا پریشانۍ روجي نیسه چې کله واده نه شي کولی روجي نیسه عبادت ډېر کوه پاکو خلکو سره کښېنه الله پاک سلامتیا د ایمان نصیب کړه دا چا لیکلي په چرچ یا مندر کې پردې او کشن جوړول څنګه دي کولی شي ګلکاري دیوال وله وی یا هغې له کپړې جوړی اجرت اخیستی شي په کافر مو به خرڅولی شي شربت او ګلکاري وله کولی شي او داسې هم کولی شي دا چا لیکلي امام مهدي صاحب په کوم علاقه کې پیدا کېږي مدینه منوره کې پیدا کېږي او بیا به مکې مکرمه کې بیعت وي او بیا به شام کې وفات کېږي د عیسی علیه السلام نه مخکې وفات کېږي جنازه به عیسی علیه السلام کوي لوی عالم دی بادشاه دی دا چا لیکلي قسم داسې خوري الله او رسول حاضر ناظر ګڼم چې پلان کې خبره کوم داسې مه وایه دا خو د مشرکانو عقیده ده الله حاضر ناظر دی وما الله بغافل ما تعملون الله حاضر دی او خبردار دی والله بصیر خدای ناظر دی او خدای پاک حاضرم دی انما یربی ان الله معنا دا خو رسول الله علیه السلام خو معنا نه دی او نه معی دی دا د شرک عقیده ده خدای ته پته ده او ما ته پته ده یعنې تا ته د اسبابو پرنا کې دا کار ما پرون کړی الله ته خو پته ده بغیر اسبابو او زه پرون دلته وم هغه سړي دا خبره کړې وه داسې ویلی شي الله ته پته ده او ما ته پته ده ځکه چې پرون دا شی ما تا در کړو وی زما ذهن کمزور دی نو بس تقوا او تلاوت سره چې ډېر کې انشاءالله ذهن باندې مضبوط شي نیک عمل سره حافظه ښه کېږي او دا بدني شی دی کله قدرتي کمزوري رب زدنی علم ارسل ځلې وایم سارې خدای به دې ذهن ښه کړي دا چا تپوس کړی چې سپلی یا گیند او بال کرکټ بالي یا بل څه بالي کوي تفروز یا د حوض تفروز نو څه وکړو ناپاکي یې که نه کېږي نو که سپلی پورې او دسمات یې نه وي ستا دا یقین دی چې دې پورې ډکې متیازې یا تشې متیازې اوس نوې لږ وینه پورې نه و دا بال داسې یقیني پلید نه و نو بیا اوبه نه پلیتېږي هسې خور و خوشي خړې شي خیرن شي خو دی خو اوبه نه پلیتېږي او که یقیني دا وه چې دلته و دسمات کې بال ټپکه وواله او لړلې تا ته پته وه او د هغې نه پس پرېوتې او ټوپې وو یا تا نه لاړم نو بیا خو پلیتې دي که یقیني او د پلیت شي او بس نښتې اوبه ناپاکې دي او هسې بال پرېوتو یا سپلی چپل پرېوتو باندې کوین او یا حوض نه پلیتېږي دا چا لیکلي کوین کې یو پړسېدلی شی روزي څاروي دغه جانور یعنی یو شی وي مګی یا وړوکی شی روزي مړ نو او پته یې نه لګي څه وخت پروت نو خو څوک نه وي که نه پته یې نه وي څه وخت پروت دی نو که داسې چوره چوره شوي نه نو بس داسې هم کولی شي چې یو څو مونځونه راوباسي او د دغه نه پس چې کوم وخت دلي چې پروت دی نو هغه وخت نه بس دا نور مونځونه یې نه کېږي که یقیني کله پته لګي دلي اندازه معلومه یا څوک ورته ووایي چې دې وخت کې دا شی ورغورځېدلی نو بس دغه مونځونه به راوګرځي او باقي چې مخکې کم شوي دي هغه شوي دي دا چا تپوس کړي ډسټمبر باندې تیمم کېږي که نه دیوال دا دیوال ډسټمبر دی او یا چونۍ تیمم پې کېږي او کېږي ډسټمبر او چونه دا خاوره ده او د ځمکې جنس دی شګه باندې هم کېږي په چپس هم کېږي په ډسټمبر او په چونه باندې تیمم کېږي خاورې وي وګڼې بعضې کاڼې باندې هم خاورې نه کاڼې باندې کېږي سیند کې پاک کاڼې ته پې وکړې تیمم البته په پینټ باندې نه کېږي د سنګ مرمر دا سنګ مرمر دی په دې کېږي دا خو ځمکه ده د ځمکې قسم د ځمکه کې کاڼې مې هر څه په ډسټمبر تیمم کېږي دا چا تپوس کړی زخم مې په لاسونو پښو باندې اودس کوي نو چې اوبه پې اچوي نو تکلیف دی یا ګزک کېږي نو څه به کوي داسې که زخم یې چې لون لاس پې ووایي نو پخپله لکه لاس خوږ دی چاړه باندې خوږ شوي لون لاس پې راکاږه اوبه من راوسوه او که پوهېږي چې لاس هم نشم والی نو پټی پې ولګوه پټی او هغه پټی باندې لون لاس پوره راکاږه داسې لون که او بیا پې راکاږه داسې اوبه شي او که پټی نه نو لاس لون که په دې باندې هغه راکاږه او که دام دی نو معاف دی که تاوان ته شي ډاکټر باندې